سلامونه نیکې هیلې په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وئ. زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو ته له ډېرې مودې وروسته د یوې نوې ویډیو او یو نوې زیري سره راغلی یم. هغه دا چې بالاخره ما د یوټیوب سیلور پلی بټن ترلاسه کړ. نن هغه ورځ ده چې ما یې کلونه انتظار کوم. که څه هم دغه بټن ډېر مخکې ما ترلاسه کړی و، خو د ځینو ستونزو مشکلاتو پر اساس باندې او همدارنګه په لاره کې د ځینو خنډونو له امله ما ته اوس راورسېدم. په لومړي سر کې دغه بټن مبارکي خپلو ټولو مینوالو خپلو سرونکو ته وایم چې تل زموږ ملاتړ کړی دی، موږ ته مینه راکړې ده او له موږ سره په هر حالت کې دوی ولاړ دي. ډېر ورته مبارک وي. که څه هم ستاسو په نظر شاید دغه یوه ډېره کوچنۍ جایزه تاسو ته ښکاري چې خو نه، داسې نه ده. دغه خاصه کې که درته ووایم زما د ټولو هڅو، زحمتونو، دردونو، تکلیفونو، خوبونو او دوامداره کار ثمره ده چې زه یې اوس وینم. او په دغه کار کې یوازې زه نه یم بلکې تاسو هم ورسره ولاړ یئ. هغه کسان چې تل یې زموږ ملاتړ کړی دی هغوی هم په دغه کار کې له موږ سره وو چې بالاخره موږ په ګډه دغه ترلاسه کړ. که رښتیا شي غوښتل مې چې تاسو ته د یوټیوب دغه څو کلن سفر اړوند ډېرې خبرې وکړم، ډېر څه درته ووایم، د یوټیوب په ګټو باندې وغږېږم تر څو تاسو هم تشویق شئ. خو د دې لپاره چې تاسو تشویقوم یوه بله لار مې انتخاب کړه، هغه دا چې مې غوښتل چې عملي کار پیل کړو. هسې هم موږ تاسو په سوشل میډیا کې هر ورځ موټیویشنل خبرې ډېرې وینو، خو عملي کار ښکار. د عملي کار څخه هدف دا دی چې غواړم د یوټیوب یو مسلکي کورس تاسو ته جوړ کړم. داسې یو کورس چې په هغې کې به تاسو وکولی شئ چې د صفر نه تر مسلکي کېدو پورې د یوټیوب اړوند هر څه په منظم ډول زده کړئ او د ځان یو ښه یوټیوبر جوړ کړئ. یعنې په دغه کورس کې چې څومره محتوا شیان دي هغه ټول راول کېږي. څنګه یوټیوب کې کار پیل کړو، د یوټیوب کوم اصول په نظر کې ونیسو، همدارنګه د یوټیوب نه څنګه غوره عاید ترلاسه کړو. تر ټولو مهم چې دلته د هغه زموږ لپاره محتوا، همدارنګه د کنټینټ جوړول دي. د هغو په برخه کې چې زیاتره کسان مشکلات لري هغه د ویډیو ایډیټینګ دی، همدارنګه یو ښایسته تمنیل جوړول چې یو تمنیل کول چې ستاسو ویډیو تر ډېرو کسانو پورې ورسي، همدارنګه خلک مجبور شي ستاسو ویډیو وګوري. خو دغه په کورس کې به انشاءالله تاسو ته ډېر څه بیا در زده کوم. کیدای شي ځینې کسان وایي چې یوټیوب په افغانستان کې یا یوټیوب کې پرمختګ چې دی ډېر مشکل ده یا موږ هغسې امکانات نه لرو. پوهېږم په افغانستان کې ډېرې ستونزې مشکلات شته، خو که زه درته د خپل ځان په اړه وایم، د نن نه تقریبا 8 کاله مخکې چې کله زه هغه وخت را یاد کړم چې کله یوټیوب چینل فایل کولو، ما سره ډېر هېڅ امکانات یې نه وو، نه چټک انټرنیټ وو، نه راسره ښایسته موبایل وو، کمپیوټر خو لا پر ځای پرېږده. د یو ډېر ساده موبایل نه مې کار شروع کړ. همدارنګه کله مې مطلب انټرنیټ مې ورځنی ورته فعالولو، خو دومره چې هغه ویډیو اپلوډ شي. خو یو شی چې هغه وخت مې درلود هغه په خپل ځان باندې باور، یعنې په دې زه مطمئن وم چې یو وخت به مې یوټیوب دغه ځای ته رسوي. الحمدلله دغه خپله تاسو یو ثمره وینئ چې تقریبا کسان ناوخته راورسولو، خو بیا هم د یو ستړی سفر چې ما ترسره کړ تر دغه ځای پورې راورسولم. په هر حال خو زه اوس هم یو ارمان کوم، هغه دا چې کومه تجربه، کوم امکانات، سهولتونه چې زه اوس لرم، کاشکې هغه مې هغه وخت درلودلی چې کله ما په یوټیوب کې کار پیل کولو. خو خوشبختانه باید ووایم چې دا هر څه اوس تاسو لرئ. د دې په اړه چې کوم مهارتونه دي هغه به زه درته ښایم، تجربې به زه درته خپلې شریکوم او سهولتونه، امکانات تاسو خپله لرئ. ځکه نن سبا اي آی ده، اي آی تاسو ته کولی شي ویډیو هم جوړه کړي، عکس درته جوړ کړي، تمنیل درته جوړ کړي، ډېر شیان تاسو ته جوړولی شي. صرف داسې ده چې تاسو د هغو نه صحیح استفاده وکړئ، ګټه واخلئ. تاسو کولی شئ چې کنټینټ جوړ کړئ، د خپل ځان لپاره محتوا غوره کړئ. نو دغه هغه خبرې وې چې څنګه مې وکړې زموږ سره پاتې شي. راځم د دغه یوټیوب بټن په اړه درته وایم. دغه یوټیوب بټن چې دی د دې مخه او د همدارنګه څنګونه دا چې دی دغه د سیلور یعنې سپینو زرو څخه جوړ شوي دي، او که چېرته راشو د شا برخه چې دا د یو نرم پوښ څخه جوړه شوې ده. دغه جوړښت دی او دا هغه کسانو ته ورکول کېږي چې کله دا په یوټیوب کې 1 لک سبسکرایب پوره کړي. دلته یې مو ورته ښکاره لیکلي چې تاسو 1 لک سبسکرایب پاس کړي دي او ځکه موږ دغه جایزه تاسو ته درکړله. د دې نه وروسته چې کوم بټن ورکول کېږي هغه ګولډ پلی بټن ده د یوټیوب لخوا. کله چې تاسو 1 ملیون سبسکرایب پوره کړئ بیا هغه درکول کېږي. د اوس لپاره موږ دا ترلاسه کړ او انشاءالله هڅه به هم کوم چې په نن وخت کې هغه هم ترلاسه کړم او موږ به خپل هدف څارو، هېڅکله به نه پرېږدو. نو بیا هم په خیره کې ټولو ته د دغه بټن مبارکي وایم. الله تعالی دې موږ ته نور هم توفیق راکړي چې ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړې کړو او په یوټیوب برخه کې تاسو نه هم مسلکي یوټیوبران جوړ کړو. مننه، ښه وختونه ولرئ.